د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ زموږ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د ورېښمو لارې شرکت د بادي برېښنا تولید برخه کې پانګونه کوي. د ورېښمو لارې شرکت مسؤلینو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر سره په کتنه کې ویلي دوی چمتو دي چې له اوبو او بادي سرچینو څخه د افغانستان د برېښنا په تولید او همدارنګه د مایع ګاز او تیلو د واردولو په برخه کې پانګونه وکړي. په دې کتنه کې د یاد وزارت سرپرست دغه شرکت له مسؤلینو ته د هر اړخیز ملاتړ او همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سریلانکا ته ورسېده. افغان لوبډله به له کوربه سریلانکا سره یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 شل ورځې لوبې ولري. د دې سیالیو ټیسټ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ پیلیږي. تیر کال د هوایي دهلیز له لارې د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د افغانستان هوایي دهلیز چې له چین، اماراتو او هند سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې له مهمو لارو څخه بلل کېږي، د صادراتو او وارداتو کچه یې 290 میلیونو ډالرو ته رسېدلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد له ملي تلویزیون سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان په تیر یو کال کې د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات کړي دي. هرات کې د تیلو د 11 بلاکونو د راایستلو چارې پیلیږي. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وایي چې په هرات کې په ډیر ژر د تیلو د 11 بلاکونو د راایستلو چارې خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. دغه موضوع د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د امو نفتي حوزې د 80,000 ټنو اومه توکو د راایستلو د داوطلبۍ په پروګرام کې یاده کړې ده. شهابالدین دلاور وایي چې افغانستان به تر راتلونکو 3 کلونو په د تیلو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسوي. پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سرپرست حکومت سفیر او دغه سفارت ځینو سوداګریزو آتشو په پاکستان کې د افغان ترانسپورت د ټولنې له غړو سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ترانسپورت اړوند ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه لیدنه کې سرپرست سفیر ډاډ ورکړی چې یادې ستونزې به د دایمي حل په موخه له پاکستاني لوري سره شریکې کړي. د غور ولایت د بدني روزنې او سپورت آمریت مسؤلینو خبر ورکړی چې د غور او بامیان ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي او پیوستون تر لاس سرلیک لاندې د غره ختلو سیالۍ پیل شوې دي. هرات کې 4500 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي. په هرات ولایت کې د روږدو کسانو لپاره د 4000 بستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې روغتون کې د څه باندې 4500 روږدو کسانو درملنه روانه ده. د یاد روغتون مسؤلینو له خلکو او سوداګرو هم غواړي چې د یادو کسانو په درملنه ورسره کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په دغه روغتون کې یو شمېر روږدي کسان د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو له درملنې وروسته بیا نشه یي توکو ته مخه نه کړي. د یادولو وړ ده چې تیر کال ژمي په هرات ښار کې په نشه یي توکو د بې سرپناه روږدو کسانو د راټولولو د خلکو په همکارۍ پیل شوې وه. غور کې 14 نوي مخابراتي سایټونه جوړ شوي دي. د غور ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست چارواکو خبر ورکړی چې د ولایت کې 14 نوي مخابراتي سایټونه جوړ شوي دي. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ویلي چې دوی د مخابراتو وزارت په همکارۍ او همغږۍ په دغه ولایت او ولسوالۍ کې د سلام اتصالات او افغان بسیم شرکتونو په ګډون 14 مخابراتي انتنونه فعال کړي دي. شي جین پینګ د سرپرست حکومت د سفیر باورلیک ومانه. د چین ولسمشر شي جین پینګ د چین لپاره د افغانستان د سرپرست حکومت د سفیر په توګه د بلال کریمي باور لیک ومانه. ولسمشر شي جین پینګ د سرپرست حکومت د سفیر د باورلیک منلو پر مهال نوموړي ته چین ته د سفیر په توګه ښه راغلاست ویلي او په کارونو کې ورته د بریا هیله ښودلې ده. د باورلیک د منلو په مراسمو کې د سرپرست حکومت سفیر د چین د بهرنیو
چارو وزیر وانګ یې سره هم لیدلی دي. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري د 2,15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ننګرهار له 7 روغتونونو سره د طبي وسایلو مرسته وشوه. په یاد وسایلو کې د الټراساوند، ایکس ری او انستریزي ماشینونه، د جراحي کیټونه، لابراتوار او د وینې بانک یخچالونه او نور اړین وسایل شامل دي. قانون وزارت د ازادۍ داوطلبۍ له لارې 60,000 ټنه نفت وپلورل شول. د کانونو پټرولیم وزارت د ازادۍ داوطلبۍ له لارې د آمو سیند نفتي حوزوي د 60,000 ټنو نفتو د پلور خبر ورکړی. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وایي دغه اندازه تیل چې ټولیز ارزښت یې 25.5 میلیونه ډالره کېږي د پروسس په موخه په یوه کورني شرکت پلورل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد په آمو نفتي حوزې کې د نفتو د استخراج 18 ګړۍ څاګانې څخه په ورځ کې 11 ټنه نفت استخراجېږي. د یادونې وړ ده چې د کانونو پټرولیم وزارت 2 ورځې وړاندې په دې حوزه کې د 24 ګړۍ نوي څاګانو د کیندلو خبر هم ورکړی دی. روان کال 300 ګرځندویان غزني ته سفر کړی. د غزني د اطلاعاتو او کلتور رئیس ویلي چې په روان لمریز کال کې شاوخوا 300 ګرځندویان د غزني د تاریخي ځایونو د لیدنې پر مهال دغه ولایت ته ورغلي دي. د نوموړي په خبره دغه ولایت ته د دومره ګرځندویانو ورتګ بې ساری دی. هغه زیاتوي چې د یادو ګرځندویانو ډیری هغه د جرمني، فرانسې، ایټالیا، روسیه او ایران هیوادونو وو او ځینې یوازې او ځینې هم له کورنیو سره دغه ولایت ته ورغلي دي. غزني د هیواد یو تاریخي او لرغونی ولایت دی چې لسګونه تاریخي ځایونه لري او تل یې د ګرځندویانو پام ځان ته اړولی دی. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي ناسته کې د نباتي غوړیو طرحه پر نصب کې تایید او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت استازو ته دنده سپارل شوې چې دغه طرحه د اوبو او انرژۍ او صنعت او سوداګرۍ له وزارتونو سره شریکه کړي. د غور د ټولګټو چارو وزیر ریاست مسؤلین د ترافیکو پر مخ د کابل غور د لوی لارې د پرانیستنې خبر ورکړی دی. د غور د ټولګټو چارو رئیس ابو شعیب ویلي چې د تیرو څو ورځو د واورې اورښت د کابل غور لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې د دوی کاري ټیمونه وتوانېدل دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ملګرو دا به زموږ خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.